نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته طالبانو په روزګان کې 14 تنه د جنایي جرمونو په تور نیولې. په روزګان کې د طالبانو ځای چارواکي وایي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې 14 تنه د جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د ولي ویاند او د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد آصف ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. نوموړي ویل چې دغه ولایت کې امنیتي وضعیت په ښه کېدو دی. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په روزګان ولایت کې د انسان تښتونکو، غلاو او نورو جنایي جرمونو کچه لوړه شوې چې خلک یې لامل د خلکو او یا هم د ځوانانو بیکاري یادوي. بل لور ته طالبان وایي د متادینو د درملنې د تر ټولو ستر مرکز ظرفیت یې لوړ کړی. د طالبانو حکومت کورنۍ چارو وزارت وایي پر نشو د روږدو کسانو د درملنې د تر ټولو ستر مرکز ظرفیت یې لوړ کړی دی. د دغه وزارت ویاند سید خوستي ویلي پلازمینه کابل کې د مرکز پخوا د زرو روږدو د درملنې وړتیا درلوده، خو اوس په یو وخت کې 3000 کسان پکې تداوي کېدای شي. خوستي پرون د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې معاونیت له مسؤلانو سره له د مرکزه د لیدنې پر مهال وویل د اسلامي امارت پلان دا دی چې په کابل ښار کې او په ولایتونو کې چې څومره متادین دي راټول کړل شي او علاج وشي. دا خلک واقعا د رحم وړ دي، دوی مریضان دي، مجرمین نه دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي د سړې هوا پر رسیدو د کابل له بېلابېلو سیمو نږدې 3000 متادین راټول کړي او د درملنې مرکزونو ته استولي دي. په افغانستان کې د متادینو د کره شمېر په اړه تازه څه نه دي خپاره شوي، خو پخوانیو سروېګانو کې ویل شوي چې شاوخوا 3 میلیونه کسان پکې په نشو روږدي دي. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره.